د کاپیسا په اسمان کې د بي پیلوټه الوتکې ګزمه د افغان نیوز قدرمن لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو بخیر پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته کاپیسا په کاپیسا کې ځایي سرچینې د دغه ولایت په هوایي حریم کې د یوې بي پیلوټه الوتکې د ګزمې خبر ورکوي سرچینې اشتسوب ورځپاڼې ته ویلي چې دغه الوتکه د دوشنبې په ورځ لیندۍ شپږمه د سهار راهیسې په دغه ولایت ګزمې کوي د ځایي سرچینو د معلوماتو له مخې دغه الوتکه د مرکز ترڅنګ د دغه ولایت د یو شمېر ولسوالیو په اسمان کې هم لیدل شوې ده تر اوسه معلومه نه ده چې دغه بي پیلوټه الوتکه له کومه ځایه او څنګه د افغانستان هوایي حریم ته ننوتې ده طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې د بي پیلوټه الوتکې د ګزمې راپورونه ورکول شوي دي